حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ دا خو سخت تکړه مضبوط او یو انصاف والا حکمران دی. امیر المؤمنین اعلان کړو شراب پابندی. یو سړی د یو ذمي د کور نه، ذمي څه ورته تاسو وایي، دا اقلیت والا، د هغه د کور نه راووت او شراب ورسره بوتل کې دي او د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نظر پې ولګېد. سړی وی اوهو دا څه شو؟ امیر المؤمنین خو په خپلو سترګو ولیده، دا به څه کېږي؟ ګواه ته حاجت اوس نشته، په سترګو یې ولیدم شراب دي را سره، دا به څه شو؟ هغه سړي هغه شراب راواغېستل او زر یې څادر تاو کړ بوتل، او هغه څادر یې د ترخ کې داسې ونیو. حضرت عمر صاحب خو ولیدو چې سړي سره خو په شراب دی په بوتل کې او ترخ کې په څادر کې پټ کړل، ورتېز شو سړی د مټه کلک ونیو. وی ترخ کې دې څه دي؟ هغه غریب ړپېده او په دې اړه کې وایي چې خدایه نو اوس مې یو ساتې بیا مې توبه، بیا به شراب وله ګوتې م نه وړم، اوس مې یو ساتې. وی ترخ کې دې څه دي؟ وی څادر. وی څادر کې څه دي؟ وی بوتل دی پکې. وی بوتل کې څه دي؟ وی پی دی پکې. دروغي وی ځان خلاص کړ. وی پی لاس کې ولې نه نیسې چې څادر کې دې منډلې دي؟ وی ګرم دي، ورځان له باندې جوړی. وی ګرم دي، وی راوباسه. غریب پړچېدو شو چې څادر اوس کولاوی او بوتل یې ګوتې وجنګېدې، ګرم بوتل دی، ډس چې په ځمکه پرېوت او پی ته وبېدل، لوخړې ترې روانه شوې. بوتل په ځمکه ډز نارې کړ، پرېوت، مات شو او پی ته بیږي، لوخړې ته اوچتې شوې. حضرت عمر صاحب حق حیران شو چې دا خو ده سره ما ولیدل شرابو، یخ بوتل و لاس کې نیولی و، ګرم هم نو، دا خو واقعي ته پی بیږي او پیونه لوخړې دي، ګرم دي. سړي ته یې وی رښتیا خبره کوه. وی صاحب رښتیا ویم خو معاف یم. وی بالکل معاف یم، معاف خو رښتیا خبره کوه. وی دا مې دې کور کې شراب واغېستل، بوتل کې شراب و چې ته ولیدل، ترخ کې مې ومنډل، تا نه مې پټ کړل، خو چې ته را باندې راغلې نو ما پړه کې وی چې یا خدایا بیا مې توبه ده، خو اوس مې معاف کې، اوس مې یو ساتې خدایا، بیا زما توبه را بیا به داسې نه کوم. نو چې تا ته مې وی پی دي وګوره، نو خدای پاک مې یو ساتله، شراب په پیو بدل شو. حضرت عمر صاحب ورته وایي وی دا خو ټیک تا، شرابم سیال بیدون کې شی دی او پیم سیال بیدون کې شی دی، نو که شراب په پیو بدل شو نو څه خبره نه ده. خو تعجب په دې دی، د توبې دی دونه زور دی، تعجب په دې دی چې دا پی دی په دا ترخ کې ګرم چا کړل، د توبې دونه زور. مونږ بیا هم خدای ته توبه نه وباسو. الله وی ما توبه باسه، زه ویم نه یاره کار مې څه دی چې درته وباسم. په خولې نه ویم خوړه مې داسې وایي، په خولې نه ویم وړه وایي، کار څه دی چې توبې وباسم. ولې توبه وباسم؟ ستا را باندې څه خدایا؟ الله دا سترګې خو زما دي، ستا پکې څه دي؟ ای زما رونو، ای زما رونو، الله ډېر مهربانه بادشاه دی، رحمان. دا چې ته په مانځه کې کم صورت فاتحه وی لومبې څه وایي؟ لومبې درته وایي مونځ خوار سړی کوي که نه، مونځ خوار سړی کوي. لومبې څه وی؟ الحمدلله رب العالمین. خشته ښکلې صفتونه الله لدي، هغه الله چې د ټول مخلوق رب دی. بیا وایي الرحمن الرحیم، الله په دنیا کې مهربانه دی او په آخرت کې مهربانه دی. په دنیا کې مسلمان لم روزي ورکوي او کافر لم روزي ورکوي. حضرت ابراهیم علیہ السلام ببې میلمه ډوډۍ نه خوړه، بهر راووت، یو بوډا روان دی رپېږي، بابا راځه ډوډۍ دې خوړلې ده؟ وی نه، ما سره یو نوړی ډوډۍ وخوړه. چې بابا یې را دننه کړو، ډوډۍ ته ځان سره کېنو، نو ابراهیم علیہ السلام خو پیغمبر دی، د خدای په نوم یې شروع کړه. بابا د بوت نوم واغېسته، د بوت نوم یې واغېسته. ابراهیم علیہ السلام وی نیک بخته، ډوډۍ خدای را کوي، ما ډوډۍ له راوستې کافره، او ته د بوتانو نومونه اخلې؟ پاسه ګڼې چې دا مازدیګر وه، وځه. غصه شو که نه سړی غصه کېږي، ما دله ډوډۍ ده مټه مې ونې راوستې، خوارشې ډوډۍ خدای درکوي، کافره او ته دغه یادې بوت یادې، مټه یې ونیوه او رخصت یې کړو.
فوراً جبریل علیہ السلام راغی ابراہیم علیہ السلام تا وی بابا دی سکو اللہ تار سے معلوم دی وی اللہ مشرکو کافرو ڈوڑای میں وطا پا عزت کی خودا او استاد دشمنی کولا دا مٹمیونی و بار میں وستو ابراہیم خدیو نکلل دا سو کالو دی سلو نوڑی دلی دی او زر ڈوڑای نورکو سلو نوڑی دلی دی ما تا پتہ نشتا چی دا ما دشمنی کئی بیا میم سترگی ورکڑی دی ما تا پتہ نشتا چی دا ما دشمن دی بیا میم خلا ورکڑی دا ما تا پتہ نشتا چی دا ما دشمن دی ارسن خبرم بیا میم ڈوڑای ورکوم عزت ورکوم بچی ورکوم جون ما ورکڑی دی نو تا دا سی میلمه دی رخصت کو او دا مٹا دیونی و بد دیو کل ورشب شا وزر راوالا ابراہیم علیہ السلام لاړ او بوډۍ د مټونې بابا خپه نشي راشه ما سره ډوډۍ وخوره زه خپل رب ملامت کړم دنیا کې به ډوډۍ درکوي